پکتیکا کې له 1500 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د پکتیکا ولایت د خوراک نړیوال سازمان یا WFP له لوري د کلیو او بیارغونې ریاست په همکارۍ د دې ولایت له 1500 کورنیو سره د نږدې 1 میلیون افغانیو په ارزښت د وړو مرسته وشوه. د پکتیکا ولایت د کلو پراختیا ریاست رئیس انجینر مومن په دې اړه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د WFP یا خوراک نړیوال سازمان له لوري د کلیو او پراختیا ریاست په همکارۍ د 1500 کورنیو سره د وړو مرسته وشوه. هغه وویل چې یاد غریب خلک د کلیوالي شوراګانو له لوري په نښه شوي وو چې دوی ورسره د وړو مرسته وکړه او ډیر ژر به ورسره د غوړیو او نورو خوراکي توکو مرسته هم وکړي. د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې په 483 کورنیو باندې ویشل کېږي چې یو جو په مرستې تر دې مخته ویشل شوي دي او د دوم قسط مواد د اوس تاسو وینئ چې ویشل کېږي. مخته په دغو مرستو کې 2 بوجۍ وړو غوړي او دال شامل وو. د مرکز شرنې اړوند د کڼاوخیلو د کلي اوسیدونکو سید محمد او روزي ګل په ترلاسه شوو مرستو خوښي وښوده او زیاته یې کړه چې په هیواد کې د روان سیاسي کړکېچ جنګونو کورونا وایروس خلک په اقتصادي لحاظ سخت ځپلي دي نو ځکه لاسنیوي ته اړتیا لري. هغه په مرسته کوونکو ادارو غږ وکړ چې په دې حساس وخت کې دي د غریبو او بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړي. بیکاري خو دومره داسې د خالي سدا بلو چې ګټه نشته هغه نشته ورجن بس دغه بس د موږ ګټه ده. د چې وګوره تقریبا د یوې میاشتې تر مخه 2 میاشتې موږ ته بسه نه کوي له هغه بعد دا یوه نیمه میاشت کېږي موږ کارونه نه دي کړي نه کارونه شته نه روزانه. په پکتیکا کې د ORD موسسې استازي انجینر ګلرحمان په دې اړه وویل چې دغه مرسته د دوی تر نظارت لاندې په هغو خلکو ویشل شوه چې د کلیوالي شوراګانو له لوري ورپېژندل شوي وو. له خو د هغه د شورا له خوا ته معرفي شوي دي او مستحق کسان دي دوی سماده شوي دي چې نن ورځ دلته ورته توضیح کړي اصل ډونر دي چې WFP ده او تطبیق کننده موسسه ORD. د یادونې وړ ده چې یوه اونۍ وړاندې هم په دې ولایت کې د ترکیې هیواد په مالي مرسته په 1500 کورنیو مرستې ویشل شوې وې.